ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. دا هغه دوه ګلالي ماشومان دي چې کوم موږ سره په پغمان کې د یقین یو نوه تفریح ته تللي وو. هلته دوی فوټبال وکړل، ډوډۍ وخوړله. زموږ څو نور میلمانه هم راغلي وو د یوکې نه، دوبۍ نه. زه هم افغانستان ته راغلی وم. زه کله هم راځم دوی سره یو ورځ تېرومه. دا د یقین متعلمین دي او ماشاءالله دلته درس وایي. د دوی مسؤلیت زموږ په غاړه دی، که هر نوع وي انشاءالله زدګي به ورته کوو. د ده ځوان نه زه نن خبر شوم چې دا د مکتب نه بعد کار کوي. حتما د ده به غور کېږي، د ده څه مشکلات د ده به غور کېږي. بلکې صرف دوی دواړه نه، چې هر یو ماشوم زموږ د کفالت لاندې دی یا موږ سره دی، د هغه به حتما غور کېږي. متاسفانه په افغانستان په جامعه کې خلک ډېر زر فیصلې کوي. چا وویل چې یقین کې یا په قمر کې ماشومان داسې تربیه کېږي. دا یو ساتیري وه. دا هېڅ کوم نوع یو جدي یا کوم فکري یا کوم داسې عقیدوي ترانه نه وه، بلکې دا یو فقط ساتیري وه. حبیب الرحمن زه نه پېژنم څوک دی، فکر کوم چې دوی کوم خپل به وي چې هر څوک دی. حبیب الرحمن څوک دی؟ حبیب الرحمن خپلوان هغه یې کړی، حج یې کړی، شهید شو. سبحان الله. ګورې حبیب الرحمن د دوی خپل یو خپلوانو چې حج یې کړی بیا شهید شوی دی. الله د جنت فردوس وعاله ورکړي او دوی ته خپله ترانه جوړه کړې ده. او دا ځوان خپل یو ټالنټ لري. دا باید ځوانان تشویق شوي وی. بعضې خلکو دا فیصلې کړې وي چې دا ټول پاکستاني تربیه کې دا تربیه کېږي. نه، زما په نظر ته مخکې دنه مخکې چا باندې انتقاد وکړي، عینکې وګوره خپل ځان ته، لږ زر ځان خپل ځان ته معرفي کړه، دنه مخکې بل چا ته بیا انتقاد وکړي. دا ښه دی چې ماشومان هغه ګلان دي چې هر سړي ته خوشبويي ورکوي، حتی هغه لاس چې تا غوندې غواړي یعنې مایوسه کړي او بعضې خبرې ورته وکړي. نو دا دوه ماشومان دي. دا په یقین کې دي. یقین مکتب په کابل کې، یقین په څلورو ولایتونو کې دی، په کابل، پروان، قندهار او ننګرهار کې. او الحمدلله دوی دلته به درس وایي، کامیابیږي به. موږ باید ماشومان تشویق کړو. جالبه دا چې د دوی ویډیو ما په ټیک ټاک کې تقریبا 22,000 تنه ډویټ یې اخیستي وو. کم سے کم نه زما په فکر باندې 20 میلیون ویوز خو اخیستي دي په فیسبوک او یوټیوب او ټیک ټاک نور ځایونو کې. بلکې نه فقط افغانانو، پاکستانیانو، افریقایانو هم حبیب الرحمن ګلونو نه ډېر زیات خوند یې اخیستی دی. دا د خوشحالۍ ځای دی. ماشومان تشویق کوي او همیشه د ژوند داسې جدي او منفي ونیسئ، مثبت یې ونیسئ. که دې ځوانانو انشاءالله یو ځل بیا به موږ کوشش وکړو چې یو صحیح کلیپ ترې ریکارډ کړو په سټډیو کې او هغه خلک بیا خپل ویډیوګانو کې اضافه کړي چې هر څه پکې انشاءالله مخکې دې لاړ شي. لیکن دا ورته هم د ماشومان مکمل جوړ دي، سالم دي الحمدلله، او د دوی غور شوی دی او غور به کېږي. همداسې افغانستان نور ماشومان هم چنان. جزاک الله خیره. کسان چې منفي فیصلې کړي دي نه پوهېږم ته ځان ته خپله څنګه تسلیت به ورکوې؟